د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب موجد خاصه بلنه احمد مسعود ته او احمد مسعود په افغانستان کې د واکمنېدو غوښتنه ترېنه هم وکړه. احمد مسعود ته ویلي راشه خپل هیواد ته او زه ستا هر قسمه ضمانت درکوم. احمد مسعود وایي کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب موجد یې لري. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي ملا صاحب په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 ناشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړتازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د ملا محمد عمر اخندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب ملا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ، د الله روی وکړئ چې اوس سوله ییز افغانستان مړنګوئ. تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان کوم واک غواړئ، د کومې قلو اردو قمندانۍ غواړئ، راشئ چې درې کړم. احمد مسعود وایي د یعقوب دغه مسیج په اورېدلو مې یو څه فکر بدل شو او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب موجد څخه هم یو جهان مننه وکړه. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.